قربانی په کم انسان واجب ده، یعنی قربانی به څوک کوي؟ نو د قربانی لپاره علما و شرطونه وایي. یو به دا سړی مسلمان الله د کافر قربانی نه وي. اسلام دومره ښه شی که دا کافر د دنیا ټول مالونه حلال کړي الله ورته نه ګوري. دویم به دا سړی اصلي غلام به نه وي، د غلام خو خپل مال نه وي، ټول د مالک. دریم نمبر دا سړی به عاقل او بالغ، عاقل به لیوانه سړی به قربانی سوکي. سلورم بالغ به معصوم باندې نشته. خو عاقل او بالغ کی او مسئلې ته فکر کوي که یو لیونی مالو د نصاب پورا یا د یو معصوم مالو نصاب برابر، نو په دې لیونی او په دې معصوم قربانی نشته، په وارث ده. هغه به د مال نه قربانی کوي. پنځم نمبر دا سړی به مسافر نه وي، مقیم به وي. شپږم نمبر دا سړی به غنی وي، دا سړی به غنی وي، غریب به نه وي. نو د باندې قربانی واجب. اووم نمبر داسې مال به حلالوي چې د هغه عیبونو نه پاک وي چې کوم باندې قربانی نه کېږي. دا و شرطونه چې راجم شي دې سړي باندې قربانی واجبه ده. که دا آخري شرط لرې کوئ نو بیا شپږ سړی به مسلمان وي، عاقل به وي، بالغ به وي، اصیل به وي، مقیم به وي، مالدار. کم مالدار قربانی په کم مالدار واجب ده. ګورئ ها د انسان دو قسمه مالونه دي. یو داسې مال دی چې ابرو پې ساتي، دویم داسې مال دی چې عزت پې ساتي. کم مال چې د ابرو د عزت متعلق دی، دی مال باندې سړی نه مالدار کی. مثلا کالی شو، د کور ځمکه شوه، کوټه شوه، یو سړی نجار دی، د دې کسب سامان ور سره دی. کم سامانونه چې دی استعمال کې راولي، اگر که د ډېر روپیو دی، د نجارانو سره قیمتي قیمتي مشینونه یې په لکونو روپیو کې، لیکن لګیا د استعمالی. نو چې کم سامان دی په استعمال کې راولي، کوټه ده، ځمکه ده چې کم کې اوسېږي، کالی دی، موټر سایکل دی، باسیکل دی، موټر دی، اسباب د کسب دي دی استعمال کې لګیا دی راولي. کدا د ډېر روپیو وي، دته مالدار نه وایي، د باندې قربانی نه ده واجب. کم شیونه چې دی نه استعمالی یا استعمالی خو شریعت ورته اجازت نه دی کړی چې استعمال یې کړه، لکه ټلویزیون شو یا کمرې شوې د عکسونو غټ غټ، یا دا غټې موبایل چا سره دي، د ډېرو روپیو داسې موبایل دي چې په 2000 په 3000 ډالر کې. دا زمونږ او ستاسو ضرورت نه دی. ضرورت خو مو په ساده سیټ پوره کېږي که نه؟ ساده سیټ ځان ته واله. شریعت تا ته نه دی ویلي چې ته د 3 لک روپو موبایل والا او هغې
هغه کې فیسبوک یې ګوره دا خو راته نه دی ویلي استعمال لاندې مو موبایل ده ټلویزیون ده کمپیوټر ده خو شریعت راته نه دی ویلي چې دا استعمال کا اگر کده استعمال لاندې مو ده دا به تو لرې کې یا هغه مال چې ستا د استعمال لاندې نه دی کور کې د زیاتی کوټه ده برانډه ده نه استعمال کالی دي بکسونه دې ډک کړي خود سره اکثر ډېر کالی ځمکه دې ده نمره دې ده یو موټر د شته بل موټر هسې ولاړ دی نه استعمال یو سړی خو یو موټر چلولی شي دوه خو نشي چلولی غیر استعمال شده مالونه یا استعمال خود شریعت نه خلاف چې د هغې قیمت 2.5 تولو د سپینو زرو ته رسېږي یا 1.5 تولو د سرو زرو ته رسېږي دې سړي باندې قرباني واجب اگر که ور باندې کال نه تیر شوی نه یې نشي ګوره مالونه مې درته جدا کړ یو داسې مالونه دي چې استعمال والا دویم داسې مالونه دي چې ستا په استعمال کې نه دي آینده غم کې د نوسیو د کړوسیو د پردیو د اپریدیو خو ستا د استعمال کې نه دي یا د استعمال کې دي خو د شریعت نه خلاف موبایل شو ټلویزیون شو کمپیوټر شو چې د دې غیر استعمال شده مال قیمت 2.5 تولو ته رسېږي نن سبا یوه توله په 1200 روپۍ ده نوي سپین زر چې اخلي 1200 روپۍ توله ده دې ته به ضرب ورکوي په 2.5 تولو کې تقریبا 2.5 زر روپۍ کېږي چې دومره روپۍ یا د دومره روپیو مالیت چا سره په کور کې د باندې قرباني واجبه ده ذهن کې مو خبره کېناست د باندې قرباني واجبه ده اگر که سره په جب کې روپۍ نه وي ځکه هغه شی چې په کوم شي قرباني واجبه ده خو سره شته که نه هغه دې خرڅ کړي او قرباني دې پرې وکړي د کوم شي په وجه باندې چې د باندې قرباني راغله